نن مې ډېره ښکلې او مزېداره وظیفه راوړې ده او داسې وظیفه ده چې کوم یو انسان دا وظیفه په کثرت سره کوي، الله جل جلاله به د هغه عبادت طرف ته رغبت پیدا کړي او د دې انسان به د ګناهونو نه نفرت پیدا شي او شیطان به په دې انسان باندې عمل نشي کولی. هغه وظیفه څه ده؟ هغه دا وظیفه ده: لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کوم انسان چې دغه وظیفه په کثرت سره کوي، نو دې انسان ته به الله عبادت کې رغبت ورکړي، د ګناهونو نه به نفرت پیدا شي، شیطان به په دې انسان باندې حمله نشي کولی. او بله فایده دا هم ده که یو غریب او مسکین انسان د دې وظیفې ذکر په کثرت سره کوي، یعنې ډېر وي لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نو الله جل جلاله به د هغه انسان غریبي او مسکیني هغه به ختمه کړي، یعنې د انسان به الله جل جلاله مالداره کړي. نو ډېره ښکلې وظیفه ده، باید چې موږ د اوس نه شروع وکړو.